خیلی کار کربلایی دال باید دینی حالت باشم هستی آمیزان؟ حبیب صفی جان چی رقم احساسات چند وقت میشه که البته ورزش نکرد امروز 2 سال امروز تمرین کردیم مسابقه داشتیم متاسفانه وزنم خیلی زیاد شده بازم خود تمرین څنګه یې شکر الحمدلله له کوم ځای تر کوم ځای مو مسابقه درلوده مسابقه نن شروع شد یو لک مخې نه او تر واغس ولسوالۍ پورې وو سیدي په منځ کې نیمه لارې سې وو کلوز وو یعنی بسته و سرعت منع وو د دې له خاطره چې لار سې وو بیروبار وو ترافیک و موټران زیات وو بعد له نیمه لارې نه بیا اوپن شو یعنی آزاد مسابقه شروع شو نو اوس واغس ولسوالۍ کې وو واغس ولسوالۍ نه وو واغس څومره مقام ته وکتل تاسو
مقام درانه ځکه چې موږ باسي لږ مشکل درلود نو ماشاءالله زموږ هلکان له اول دوم دریم تر لسم پورې مقام اول چې مهم هم نه ورزش نه ورزش مهم ده دغه چې خلک راشي ورزش ته تشویق سي خلک مثال بازار ته روان وي د موټرسایکل پر ځای باندې د بایسکل نه استفاده وکړي د موټر پر ځای باندې بایسکل نه استفاده وکړي او خلک تشویق سي چې ورځ په ورځ بایسکل مروج کړي یعنې په ښار باندې بایسکل باندې لاړ شي او موږ الحمدلله ډېر خوشحاله یو چې نن په دې مسابقه کې مو ګډون وکړي او انشاءالله امیدواره یو چې نور خلک هم ورزش ته مخه کړي ورځ په ورځ ورزش ته خلک زیات شي نن د بایسکل ځغلونې مسابقه وه د غزني ښار نه او د واغظ تر ولسوالۍ نه موږ اوس د واغظ ولسوالۍ کې موقعیت لرو په واغظ ولسوالۍ کې هغه اخري هدف د موږ واغظ ولسوالۍ و څو مقام دې وګټل آیا مقام مهمه ده ورزش مهمه ده ورزش مهمه ده ښه څنګه رالاست په څه هدف باندې نن راوتلي یاست که دغه هدف راته وایاست دو په هدف باندې راوتلی وو چې موږ ورزش وکړو ځان ته خپل هغه وکړو کوشش وکړو چې ورزش وکړو څو مقام یې ترلاسه کړ مقام خو د آخر خانه دوام و بایسکل مې نه و زه نه وم راغلی اول وار مې وښه چې بایسکل دوانۍ ته راغلم مسابقات بسکلدوانی از طرف محیط زیست 20 کیلومتر رقاب زدیم 20 نفر از 20 بالا نفر مقام اولی رو گرفتیم دیگه تشکرش شد رحیم مسابقات باسکلرانی همه ساله به خاطر گرامی داشت یا روز جهانی باسکلرانی و روز جهانی محیط زیست از آمریت ورزشی بیشتر از 20 ورزشکار در این مسابقات اشتراک داشتند که از مرکز غزنی الا ولسوالی واغظ اینا مسابقه کردند که مقام اول دوم سیوم داشتند که از طرف ریاست محیط زیست و از طرف آمریت ورزشی ولایت غزنی تحایفی که بخششان مد نظر گرفته شده بود بخششان توزیع شد.